د خراب ملګرو د بی پیدي انډیوالانو نتیجه بدای چې الله عز وجل د غید وجه نسمک د بدن نه است ګناه صادره کی ورسره ان شاء الله د حیات په باره کې به وایو چې په ګناه باندې سره وشل کېږي دا کله ژوند کېږي د غیر پر هغه 12 امور دي یو پکې نیکان علماء سره ناستا پنځم اساسي بنیادی وجه دا ده چې زمونږ نه ګناه څخه صادره شو چې موږ ګناه کړی ده امام ابن قیم رحمه الله فالجواب الکافی کی او امام ابن کثیر رحمه الله یو قاعده ذکر کړی ده و ان من المعصیه بعد انسان چې ګناه وکړه بلی ګناه لې دکه کی بلی ګناه لې دکه کی بلی ګناه لې دکه کی عبد الله ابن مسعود فرمایي دشي مرتبه له ورشي ګناه به دل دشي معلومیږي لکه مچ د پوجي په دې جانب باندې نه یا په دې بل جانب باندې او موږ تاسو سمه درجه کې واقع یو د سره په دې باندې پویګم نه چې دا ګناه ویل شي سلا ګناه دمو څو دې مثال په واقع نفس الامر کې دا ده لکه یو سړی دی واغه پودري شوی دی په دې ګندګي کې پروت دی د خراب ملګرو سره ناست دی کدق پودري او سړی راوالی او د یو باغچې لوي شي یو هسپتال لوي شي یو د تهذیب او صفا ځای لوي شي دا پکې قید کېږي وی وجه دا چې دلته زه تنګېږم اقزله مې ورسوي زموږ د اصول هم داسې شوي دي ګناهونه ان من المعصيه بعد عبد الله بن مسعود فرمایي چې کله ایمانونه برابر وسره جوړو دغه ګناه به د انسانانو له دې معلومېده تا به دا ګمان کول کبه د سر باندې ورته چرته غر یې خودلې شوی دی خو چې کله به توري مثال زونه وران شول ګناه موږ له دې سم نه معلومیږي چې دا غر دی که دا ګناه ده بلکې مچ دی مچ عادي غوندې شو او دا ډېره خطرناکه خبره ده چې انسان په خپل جرم باندې پوه نشي انسان په خپل مرض باندې پوه نشي اېده د هلاکت لپاره اوس قطعي فیصله به شوې ده دا په بل طرف باندې لاړو قرآن کې الله عز وجل د پیغمبر په صفت کې وایي چې اواب هغه انسان ته ویل کېږي چې دغه په زړه کې چېرته ګناه تېره شي نو دا وایي استغفر الله او بیا هم که ګناه ترې صادره شي نو متصل الله له توبه وباسي خو که کلونه وروسته چېرته دله خپل هغه زوړ جرم رایاد شي نو په دې وخت کې د زړه باندې بیا هم یو کیفیت راشي چې ربه ما به معاف کړي او که نه ته اوس ما سره څه معامله کوې شپږمه وجه دا ده چې اصل کې موږ د خواهش پرستۍ پسې روان یو